چې په خیر راغلی. تا خو ټول عمر په دې متحده عرب اماراتو کې تیر کړ. څومره وخت یې دلته اوس؟ 45 کاله. 45 کاله مخکې په افغانستان کې اختر څنګه و؟ 45 کاله ډېر ښایسته و. نو څه به پکې میلې به وي پکې لا لوبې به وي پکې لا لوبې به وي دنیا محبوس خو چلکان چې په دنیا پسې تښتي که نه. هسې کې لایا وه ټول خلک لایا وه خپله لاندارۍ به یې کولې او تړونه به یې کول. لایا خلک وو مخکې دومره فکر د دنیا پسې نه و لکه اوس چې په دنیا پسې خلک روان دي. تا ته د پخواني اختر چې کوم په افغانستان کې کوم یو داسې یو خبره چې ډېره درته اوس یادېږي؟ افغانستان کې لکه څنګه لکه چې اختر په ورځ به داسې لوبې تاسو کولې څه به هم داسې کول چې نن درته هغه ډېر یاد دا موږ ته دا یادېږي چې موږ به تقریبا 80 کوره کلی وو او 4 ورځې مو اختر جوړ کړو. په هر کور 15 کوره لاس کوره مو مړۍ برابروله هر سبعي مالې. هر ورځ به 15 لاس کوره مړۍ وه ډوډۍ ته به تلو ټول کلی به تلو په یوه کور دې 15 کور لاس کورو ته به ورتللو. هغه وخت ما ته یادېږي ډېر خوند کولو. تا خو دلته هم پاینین کې حجره جوړه کړې ده خپلو بچو ته یې پښتونولي ښولې ده. دلته دغه رقم هغه پښتونولي ورته ښایي چې دې نه تېر نه شئ پښتو نه تېر نه شئ او پښتو باندې باید چې دا دی زړونه موږ تاسې دا پښتو چې باید دا موږ تاسې یاد ولرو هر وخت کې که پردي وطن کې وو که خپل وطن کې وو خپله پښتو یاد نه ونه بسو. مننه حاجي صاحب. انجینر صاحب